په سیمه کې د اونۍ خبرونو ته ستړي مشئ. زه نوراغا نوراني یم. کورمه کې نښتو کې له 100 ډېر کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې یو ځل بیا د ځایي خلکو ترمنځ د یوې پوستې د جوړېدو پر سر نښته شوې چې مرژوبله هم پکې اوښتې ده. دا نښته لومړی پړه چینار سره نږدې بشري کلي کې پیل شوه او وروسته نورو سیمو ته وغځېده. د دغو نښتو له کبله د پېښور پړه چینار لویه لاره هم تړل شوې ده. په دې سیمه کې پخوا هم په وار وار ورته نښتو کې ځایي خلکو ته مرژوبله اوښتې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورټر د 4 هیوادونو د هغه اعلان هرکلی کړی چې ګواښ کړی د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه هیواد کې بشري حقونه خوندي دي او له هیچا سره هم تبعیضي چلند نه کیږي. ښاغلي فطرت همداراز تور پورې کړی چې ګواکې د یو شمېر ښځو په خوله هڅه روانه ده چې په افغانستان پسې پروپاګنډا وشي او وضعیت ناسم وښیي. د پکتیکا ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د ترکي د جمعیت النداء الخیر بنسټ له لورې د 500,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو روزنتون د جوړېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارل کېدو خبر ورکړی دی. د کونړ په مرکز اسداباد ښار اړوند ساګۍ سیمه کې د یوې لیسې د ودانۍ د بنسټ ډبره د پوهنې، عامې روغتیا او مخابراتو د سرپرست وزیرانو او د یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو په شتون کې کېښودل شوه. او اوس هم نړۍ په داسې حال کې چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي د لبنان سویل کې د اوربند په اړه مذاکرات به دوام ومومي خو پر حزب الله غورځنګ به بریدونه روان وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نړیوالو مشرانو د سملاسي اوربند غږ کړی. د اسرائیلو په بریدونو کې ګډ ولسي لبنانیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اندېښنه یې دا ده چې د اسرائیلو او لبنان حزب الله ډلې ترمنځ کړکېچ به د غزې په څېر پر وضعیت بدل شي. انتوني ګوتیریش دا هم ویلي په غزې تړنګه کې د اوربند په اړه خوشبین نه دی. انتوني ګوتیریش ویلي دا اجازه به چاته ورنه کړي چې لبنان هم لکه غزه په یوه بله جګړه کې ښکیل کړي. د هند ختیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي د هندو مذهب یوه میله کې د 30 ماشومانو او 7 ښځو په ګډون لږ تر لږه 46 تنه اوبو کې ډوب شوي دي.